اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی. دا چې څنګه ولې ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي اشرف غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هیواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو اشرف غني ویلي و چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. اشرف غني په دې 12 دقیقهیز غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تامین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو سره ترسره شي. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلاوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنې سره سم یو ټول ګډونی حکومت رامنځته کړي. محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی یوه معامله وبلله او روان وضعیت یې د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او ښویدونکو عناصرو د ابن الوقتۍ د مستقیمې پایلې په توګه یاده کړه. مخکینی افغان ولسمشر د طالبانو خوا د نجونو پر زده کړو بندیز یو ناورین وباله. نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند او د نجونو پر زده کړو بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل. اشرف غني وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع شو او د هغوی پر یوه څانګه بدل شوی. طالبانو تل ادعا کوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله دی او پر ترتیب جوړولو بوخت دي، خو نږدې 550 ورځو څخه ډیر وخت کیږي چې د ښوونځیو پرانیستو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.